دغه نظم درته وایم بیا به کوشش وکړم که ټایم یو څو شعرونه د نظم وایم چې دلته مشر لکه څوک دی دلته واک لکه د چا دی دلته مشر لکه څوک دی دلته واک لکه د چا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی پښتانه دي تقسیم شوي څوک د چا دی څوک د چا دی د دې دوو ورباندې جنګ دی یو بیګم دی یو باچا دی د دې دوو ورباندې جنګ دی یو بیګم دی یو باچا دی د بیګم په قید او بند کې غلام هم په ناروا دی هغه مشر قانوندان صاحب د ډاکو سره اشنا دی نوم یې نه اخلم بیا کارېږي دا بیخي زوی د بلا دی نوم یې نه اخلم بیا کارېږي دا بیخي زوی د بلا دی دا بیخي زوی د بلا دی د کیسې پسې تاویږي د ډالر پسې تاویږي د پیسې پسې تاویږي خلک د پسې تاویږي دا هغې پسې تاویږي پښتانه دي سادهګان دي د نارې پسې تاویږي دې اړې ګړې وطن له خلک دې پسې تاویږي نو دا نظام د جولا جاله دا خو کور د یو جولا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی په شمار یو څو کسانو کم ظرفه غلامانو لږ مې واورئ خفه نه شئ د پردي سړي ټټوانو لږ مې واورئ خفه نه شئ د پردي سړي ټټوانو ستا چې کومې پړپړي دي څه اوږدي دي څه زړي دي دا خبرې ولس نه اوري دا خبرې مو زړې دي پښتانه مو په جنګ کړي هم ورکړي مو چړي دي پښتانه مو په جنګ کړي هم ورکړي مو چړي دي دا چې چل به درته ګران شي دا د اوسپنې چڼې دي خوښه ستا ده چې څه اخلي دا کابل دی دا مڼې دي خوښه ستا ده دا کابل خوښه ستا ده چې څه اخلي دا کابل دی دا مڼې دي خو حساب به یې ورکوې چې داسې نه چې چور تالا دی لږ مې پوهه کوي یارانو څوک په سمه څوک خطا دی صدر صاحب ټایم شته یو بادشاه ستاسو فرمایش پاتې دی دومره ټایم نشته ما به پې اوس غلوئ دغه یو فرمایش به ملګرو پوره کوم مخامخ ناست وي بادشاه را مخکې شه حساب ته کښېنه لږ شان زمونږ احتساب ته کښېنه مذهب دې هم ملا دې هم راوړه کتاب دې هم سزا دې هم راوړه اول د هر یو سوال جواب راکړه وروستو سزا خلا جواب راکړه هغه زمونږ کلیوال څنګه مړ شه محمدزاده اګروال څنګه مړ شه هغه د ولس په غم ککړ څنګه مړ شه هغه شهید عثمان کاکړ څنګه مړ شه زه به د چا تپوس د چا نه کوم هغه شهید طاهر داور څنګه مړ شه د دې په سات څه پته ولګېده د ملک سات څه پته ولګېده د سپین او تور څه پته ولګېده د سموسپور څه پته ولګېده د ټول جلال څه پته ولګېده د دې اقبال څه پته ولګېده د ټول جلال څه پته ولګېده د دې اقبال څه پته ولګېده دا بېګناه وژنې چا وکړي په پوهنتون چاودنې چا وکړي د دغې خاورې بچیان څنګه مړه شو د دغې خاورې زلمیان څنګه مړه شو په ګلدرو ورونه چا بل کړه دا نازولي طوطیان څنګه مړه شو دا د جومات منارې چا ورانې کړي دا د وردۍ خاوندان څنګه مړه شو دا خلک غواړي دې ته زر وښایه دې ته قصور د پېښور وښایه په کومه لار شو مونږ ته لار وښایه مونږ ته ګناه د دغې ښار وښایه درته زولۍ نیسم لمنه نیسم هم دې پهې او هم دې زنه نیسم لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده مننه درته زولۍ نیسم لمنه نیسم هم دې پهې او هم دې زنه نیسم لکه اوبه یې په خپله لاره پرېږده دا پښتانه لږ په کلاره پرېږده بیا که زه نه یم بیا به بل لیوال وي لږ شان زمانه به بدل لیوال وي خو تا به رانیسي او له تا نه به پوښتنه کوي د دغه ظلم به ذره ذره غوښتنه کوي مړه د ظلم هم څه حد وي باچا بس تشدد او تشدد وي باچا د دغه جنګ د دغه ضد خلاف یو مونږ هم د دغه تشدد خلاف یو د باچا خان د قافلې خلک یو مونږ د سپېڅلې نظریې خلک یو مونږ د انسان وژنه کفر ګڼو مونږ د داسې عقیدې خلک یو داسې قانون باندې تو کاڼي ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼي ولم مننه داسې قانون باندې تو کاڼي ولم بیا د پیریانو کور ته کاڼي ولم زه دا منم چې سل په سل مې وکړل لکه د پیر مذهب کنځل مې وکړل بس نور څه نه خو احتساب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي زما د هر ظلم حساب دې وشي ډېره مننه کوم